کسې جامونه صفر ټول محفلونه صفر ښکلو بازار ویللی ښکلو مخونه صفر اوس ورته وراچوم ستا تصویرونه صفر په ما سر نه کوي پیر تعویزونه صفر جنازه لمونځ هم کوي نور یې نیتونه صفر ته هیله منه راشه شول مې خوبونه صفر. د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم مینه او محبتونه ومنئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې ونغښتي وئ. قدرمنو ملګرو نن زموږ سره په دې شیشه باندې چې کوم شخصیت وینئ هغه هیلهمن ژوندی صاحب دی. هیلهمن ژوندی صاحب د خوست ولایت مرکز متون اوسېدونکی دی. قدرمنو هیلهمن صاحب ډېره زبردسته شاعري کوي. نو موږ غوښتل که نه چې موږ سره په دغه بنډار کې برخه واخلي او د ډېرو ملګرو غوښتنه مو وه چې تاسو لاړ شئ او د هیلهمن صاحب څخه څو ښکلې ښکلې غزل را ریکارډ کړي او زموږ سره یې شریک کړي. نو انتظار مو نه اوږدوو راځو هیلهمن صاحب مو په خوا کې قرار لري. هیلهمن صاحب زموږ د شاعرانو د په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شئ. مننه جناب بچا صاحب تاسو ته او ستاسو د شاعرانو درې کتونکو ته سلامونه احترامات هیله ده ټول روغ او جوړ وئ. ډېره زیاته مننه هیلهمن صاحب محترم. زموږ خو دغه وړوکی شانته پروګرام دی نو مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني. راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو. غزل دی وایي د لارې مل مې نه کړې ډېرو بخه د لارې مل مې نه کړې د لارې مل مې نه کړې ډېرو بخه ژوند د بدل مې نه کړې ډېرو بخه نیمګړی عکس ته زندګۍ شوې زما اوف مکمل مې نه کړې واه ډېرو بخه څه زبردست دی نیمګړی عکس ته زندګۍ شوې زما اوف مکمل مې نه کړې ډېرو بخه څه زه بدبخت وم څه رواج ظلم کړو از غی شوې ګل مې نه کړې ډېرو بخه څه زه بدبخت وم څه رواج ظلم کړو از غی شوې ګل مې نه کړې ډېرو بخه یوازیتوب در باندې لوبې وکړې رنګ د غزل مې نه کړې ډېرو بخه یوازیتوب در باندې لوبې وکړې رنګ د غزل مې نه کړې ډېرو بخه مال یې ونی چېرته په دواړه مخه خوشحالۍ ښکل مې نه کړې ډېرو بخه څه زبردست مال یې ونی چېرته په دواړه مخه خوشحالۍ ښکل مې نه کړې ډېرو بخه و هیلهمنه ملامته یم ای پیره خپل مې نه کړې ډېرو بخه څه زبردست دی. واه مننه هیلهمن صاحب محترم ډېر زیاته مننه. غزل مو درڅخه واورېدو نو قضاوت به یې لیدونکو ته پرېږدو. هیلهمن صاحب راځو په دغه برخه کې یو دوه پوښتنې کوو بیا به غزلونه درڅخه اورو. هیلهمن صاحب که دا راته ووایه چې ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي نو تر دې دمه به څومره شعرونه لیکلي وي تعداد یې درته معلوم دی او یا نه؟ ما اکثره پروګرامو کې دا خبره کړې ده د تعداد په باره کې تعداد واقعا چې اوس اضافه شوی دی نو کولی شم چې لیدونکو سره 10 کتابه شریک کړم. واه ماشاءالله مننه هیلهمن صاحب محترم. نو که د شعر په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي یعنې شعر یعنې څه او شاعر یعنې څه؟ شعر یعنې نوې خبره چې مخکې له دې نه چا نه وي کړي او که کړي هم وي ته باید په یو داسې شکل وکړي چې هغه لیدونکو ته نه وي چې په دې کې انساني عاطفه ښکلا هر څه وجود ولري ځکه چې اکثره شعر چې دی د زړه له درده لیکل کېږي نو باید د لیدونکو د زړه درد سکون شي. او خبره راغله شاعر ته شاعر په اړه یو استاد لیکي وایي که چېرته د یو چا کس د یو چا کور د سیند په غاړه نو کله چې هغه کور کې ماشومان لویږي نو د هغې کور د سیند د غاړې کور چې څنګه دی دغه ماشومان چې د هغه دغه سیند له چپو سره بلدیږي. اما که چېرته دغه کور ته یو نوی کس راشي د سیند له چپو نه ډېر ښه خبرېږي نو څوک چې په کور کې اوسېږي هغوی ته درک نه کېږي. نو شاعر هم په ټولنه کې هغه کس دی چې د ټولنې وړو ستونزو ته انعکاس ورکوي او د ملت ستونزې له ولس سره د ولس ستونزې له مسؤلو چارواکو سره شریکوي. یعنی هغه څوک چې دغه کمال او هنر ولري هغه ته موږ شاعر ویلی شو. ډېر ښه مننه. هیلهمن صاحب دا راته ووایه چې د یو شاعر او لیکوال په ټولنه کې څه رول لوبولی شي؟ شاعر او لیکوال په ټولنه کې د ملا تیر حیثیت لري اما که چېرته د کومې ټولنې مطبوعات قوي وي نو کولی شي هغه ټولنه په نړۍ باندې بادشاهي وکړي. نو ټولنه کې د مطبوعاتو په برخه کې شاعر او لیکوال ډېر رغنده رول لوبوي. نو که چېرته د ټولنې لیکوال او شاعر د ټولنې ښه تصویر انعکاس کړي نو ټولنه مثبت اړخ ته بیایي. که چېرته منفي انعکاس کړي نو منفي اړخ ته بیایي. نو شاعر په ټولنه کې د ملا تیر حیثیت لري. ښه ډېر. نو هیلهمن صاحب نوي شاعرانو لپاره څه پیغام لري یعنې دوی څنګه کولی شي چې ښه شاعري وکړي او شعر یې پر خلکو اغېزه وکړي؟ نوي شاعرانو ته زما دغه یو خواست دی چې تاسو مایوسه کېږئ ما
اگر که چېرته تاسو خپل شعر یو چا ته وړاندې کوئ هغه تاسو باندې نیوکه کوي نیوکه د دې په خاطر نه کیږي چې ستا شعر کې یو څه شته نه ستا شعر کې ډېر څه دي هغه تا خپلو وړو وړو غلطیانو ته متوجه کوي نو له نوو شاعرانو مې دا هیله ده چې دوی باید له مشرانو شاعرانو سره نږدې پاتې شي د هغوی کړه وړه د هغوی انداز د هغوی د شعر ویلو طرز هغه ټول په ځان کې عملي کړي او هغوی باید بنډارونو ته ولاړ شي د پخوانیو شاعرانو سره نږدې نه پاتې شي او تر څو وکولی شي په راتلونکي کې یو ښه شعر ولیکي ډېر ښه مننه د ښکلو معلوماتو څخه مو نو مینوال به دې مو په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واوري نو مهرباني غزلونه به درڅخه اوري هیلمن صاحب وایي ملا ګناه د دې منبر نشته ملا ګناه د دې منبر نشته ستا په خبرو کې اثر نشته او د کوم یو کس چې مور او پلار ژوندي وي له هغه کس بل بختور نشته واه څه زبردست د کوم یو کس چې مور او پلار ژوندي وي له هغه کس بل بختور نشته ای خانه ټول ښار له سوالګرو ډک دی ولې تړون دی ستا نظر نشته ای خانه ټول ښار له سوالګرو ډک دی ولې تړون دی ستا نظر نشته له تیاره ژونده برڼا ته لاړ وه خدای افسوس زما وزر نشته له تیاره ژونده برڼا ته لاړ وه خدای افسوس زما وزر نشته بچا څه وایي خدای خبر تا ته به رسېږم که نه زما په ژوند دومره باور نشته خدای خبر تا ته به رسېږم که نه زما په ژوند دومره باور نشته وهیله منه که ژوندی ځان غواړې خیالات بدل کړه پې خبر نشته وهیله منه که ژوندی ځان غواړې خیالات بدل کړه پې خبر نشته مسلسل څو غزل نه درڅخه اورو هیلمن صاحب وای ژوند تیاره کېږي ولې ژوند تیاره کېږي ولې زړه نه چاودېږي ولې د پښتنو رواج کې دا قربانېږي ولې یو سره مینه کوي بل ته وادېږي ولې یو سره مینه کوي بل ته وادېږي ولې یار چې له یار جدا شي دواړه مړه کېږي ولې یار چې له یار جدا شي دواړه مړه کېږي ولې ورته له ځانه ګران وم اوس کافر کېږي ولې ورته له ځانه ګران وم اوس کافر کېږي ولې بې هیله منه ژوندون هېڅ نه تېرېږي ولې وایي پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه په نجونو کې هر څه پیغمبره پکې نه وه بیا یې اوره هیلمن صاحب پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه په نجونو کې هر څه پیغمبره پکې نه وه عمر صاحب غوندې نظام دنیا کې تېر کړو سوالي له سوال توبه کړه څوک سوالګره پکې نه وه عمر صاحب غوندې نظام دنیا کې تېر کړو سوالي له سوال توبه کړه څوک سوالګره پکې نه وه د اوس چې د نفرت کلمه چا دلته راوړې پخوا ژوند مینهناک و دا خبره پکې نه وه دا اوس چې د نفرت کلمه چا دلته راوړي پخوا ژوند مینهناک و دا خبره پکې نه وه منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی باچا صاحب منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی د سولې په نامه کومه کوتره پکې نه وه منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی د سولې په نامه کومه کوتره پکې نه وه پالي نه یم کافر نه یم کافرو نه کافر یم پالي نه یم کافر نه یم کافرو نه کافر یم وتلی هیلمن جنګ ته وزغره پکې نه وه وایي درکړې تا طرف څومره ښکلا سبحان الله درکړې تا طرف څومره ښکلا سبحان الله ودانه مې په تا د زړه دنیا سبحان الله منمه ګنهګار یم زه رښتیا سبحان الله او جنت ته به مې بیایي مور دعا سبحان الله منمه ګنهګار یم زه رښتیا سبحان الله جنت ته به مې بیایي مور دعا سبحان الله او هندوان خاورو بتان ګڼي الله سبحان الله هندوان خاورو بوتان ګڼي الله سبحان الله ډېر خلک کوي مړو ته ګډا سبحان الله هندوان خاورو بوتان ګڼي الله سبحان الله او ډېر خلک کوي مړو ته ګډا سبحان الله او دا ولې د غریب مرګ شوروا سبحان الله او دې ښار کې هر سړی مري بې ګناه سبحان الله دا ولې د غریب مرګ شوروا سبحان الله او دې ښار کې هر سړی مړی بې ګناه سبحان الله مرګونه بې نیټې شول دلته بیا سبحان الله تابوت جوړوم ځان ته نن سبا سبحان الله مرګونه بې نیټې شول دلته بیا سبحان الله تابوت جوړوم ځان ته نن سبا سبحان الله او تصویر له سرې ښکلی رښتیا
سبحان الله او نن مخ د هلمند کوي ځلا سبحان الله. سبحان الله. مننه هلمند صاحب. په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل او هغه غزل چې ډېر در باندې ګران وي؟ هغه غزل خو داسې دی ټولو نظامي سربازانو ته د ډالۍ وي وایي له ځورېدلو نه مې زړه تور شوی له ځورېدلو نه مې زړه تور شوی مینې کولو نه مې زړه تور شوی مور عسکري نه کړم ژوندی خرڅېږم خاورې ساتلو نه مې زړه تور شوی مور عسکري نه کړم ژوندی خرڅېږم خاورې ساتلو نه مې زړه تور شوی نه ساقي زما غم نه غلطوي نه سکم بوتلو نه مې زړه تور شوی نه ساقي زما غم نه غلطوي نه سکم بوتلو نه مې زړه تور شوی غزل دی چې نوره څه نه خرڅېږي یو تابوت ښه خرڅېږي د وینې بیه کمه ګرانه اوبه خرڅېږي عسکر خبره هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي نوره څه نه خرڅېږي یو تابوت ښه خرڅېږي د وینې بیه کمه ګرانه اوبه خرڅېږي عسکر خبره هم نه وي په خوب ویده خرڅېږي ستا جیبه قانون دی ټوله پسته خرڅېږي ستا جیبه قانون دی ټوله پسته خرڅېږي د زنده‌باد مرده‌باد په یو ناره خرڅېږي د زنده‌باد مرده‌باد په یو ناره خرڅېږي پوه شئ د مینې په نوم دلته څه نه خرڅېږي پوه شاسې پوه شئ د مینې په نوم دلته څه نه خرڅېږي وهې لمنه کاڼې سرا د غره خرڅېږي. زبردست دی ډېر عالي دی. مننه هلمند صاحب محترم ډېر زیاته مننه کوم آباد اوسې دا چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ ډېره مننه. د شاعرانو د رپاڼې قدرمنو لیدونکو دا و د هلمند ژوندي صاحب سره ملاقات تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر زو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو. الله